عمل کې مخلص نه وي، اخلاص ونه لري، د هغه اعمال د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم ارزښت نه لري، هغه ضایع دي، هغه برباد دي، هغه عبث دي. ځکه بد او ناسم نیت لوی عبادت باطل ګرځوي، هیڅ وزن او ارزښت پکې نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر. ډیری روژهداران دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روجو په بدل کې غیر د ولږې نه بل څه نشته، او ډیری داسې کسان دي چې هغوی شپې د تهجدو لپاره راپاڅي، تهجد کوي، خو هغو لپاره کم ثواب نشته الا سحر، مګر دا چې هغوی بېخوبه شوي، ستومانه شوي، ځکه دا دواړه په خپلو عملونو کې اخلاص نه لري. په تیر حدیث کې تاسو د هجرت په اړه واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یقینا چې هجرت یو لوی عمل و چې د مسلمانانو جهاد او مبارزه یې نوي پړاو ته وردننه کړه، او د مکې د مشقتونو او کړاوونو د پړاوونو نه مسلمانان په مدینې منوره کې د اسلامي دولت د قیام پړاو ته نقل کړل. نو که د یو چا هجرت د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره وي، یعنی اخلاص ولري، الله تعالی په خپله اجر او ثواب ورته ټاکي. خو که د چا هجرت د یو دنیوي کار د لاسته راوړلو لپاره وي، په هغه صورت کې د ده هدف هماغه شی دی، کیدای شي ترلاسه کړي. که څه هم ځینې علما هڅه کوي چې دا برخه د حدیث الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها د مهاجرینو د یو سړي سره وتړي چې د یوې ښځې ام قیس سره د واده کولو لپاره هجرت کړی و. حال دا چې که دا ارتباط صحیح وي او که نه وي څه فرق نه کوي، ځکه د نس عموم معتبر وي، نه خصوصوالی د سبب. نو که چا په خپل عمل کې اخلاص درلود، صداقت درلود، الله رب العزت به په خپل اجر و ثواب ورکوي. او که چا اخلاص نه درلوده، هدف د الله رضا نه وه، الله رب العزت هغه نیست او نابود ګرځوي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي. نو زه مسلمان دعوتګر ته وایم: ای هغه کسه چې د ژوند په جوړولو کې د الله تعالی نوم ته لیوالی او د الهي شریعت د عملي کولو عزم دې کړی تر څو خلک او ټولنه له ابدي سقوط نه خوندي وساتي او په دې لاره کې خپل ټول مادیات او معنویات مصرفوي. آیا ته به تاواني انسان نه وې که زړه ته پاملرنه ونه لرې او د غوښې د دې وړې ټوټې اصلاح ته پام ونه کړې چې په اړه محمد رسول الله فرمایي که چیرې دا زړه اصلاح شو نو ټول بدن ورسره اصلاح کیږي، او که فاسد شو نو ټول بدن ورسره فاسد کیږي. او په دې باندې هم پوه شئ چې زړه یوازې د انسان په نیت اصلاح کیږي او ضمیر د نیت په واسطه صحیح، ژوندی، ویښ او مراقب پاتې کیږي. او د تل لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا په یاد لره چې رسول الله وی: ومن كانت هجرته الى الدنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: طوبى للمخلصین اولئک مصابیح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د جنت خوشحالی دی وي مخلصو خلکو ته، هغه چې د لارښوونې او هدایت مشالونه دي او د دوی په وجه هرې تیارې نه ډکه فتنه روښانه کیږي. همدارنګه الله رب العزت فرمایی: وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمه.
الله فرمایي او هغوی ته پرته له دې بل هیڅ امر نه و شوی چې د الله رب العزت بندگی په داسې ډول وکړئ چې دین د هغه د لارښوونو په رڼا کې سمبال کړئ، د حق پالنې په لور مائل او لمنځونه وکړئ، زکاتونه ورکړئ او همدا غوره او روغ دین دی. د مسلمان دویمه ځانګړتیا هغه له شبهو نه ځان ژغورل دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې رسول الله وفرمایل بېشکه حلال څرګند او حرام هم څرګند دي او د دې دواړو ترمنځ ځینې امور مشتبه دي چې ډیری خلک یې حکم نه پیژني. نو کوم کس چې له شک نه ځان وژغوره یقینا چې خپل دین او عزت له تعرض نه خوندي وساتل او څوک چې په مشتبه امورو کې ښکیل شو حتمی ده چې په حرامو کې به ښکیل کیږي. رسول الله فرمای مثال یې د هغه شپونکي په څیر دی چې خپله رمه د یوې ممنوعه سیمې تر څنګ سره وي. نږدې ده چې دغې سیمې ته مال ور واوړي او پکې وڅریږي او پوه شئ چې د هر چا لپاره یوه ممنوعه سیمه وي او پوه شئ چې د الله رب العزت ممنوعه سیمې د هغه محارم یعنی حرام کړي شوي شیان دي او پوه شئ چې د انسان په بدن کې د غوښې یوه ټوټه ده که چیرې هغه سمه شي نو ټول بدن ورسره سم وي، که چیرې هغه خرابه شي ټول بدن ورسره خرابه کیږي او هغه ټوټه زړه دی. محدثینو کرام دا حدیث یو د هغو څلورو احادیثو څخه شماري چې ټولې دیني لارښوونې له هغو څخه سرچینه اخلي. هغه درې نور احادیث انما الاعمال بالنیات او دویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازهد فی الدنیا یحبک الله او دریم من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نو زموږ د بحث د حدیث معنا دا ده چې په مسلمان واجب ده چې حلالو ته مخ واړوي او حلال هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې او محمد رسول الله په خپلو احادیثو کې حلال ګرځولي او له حرامو څخه باید ځان وژغوري. حرام هغه دی چې الله په قرآن کې او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سنتو کې حرام ګرځولي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث دی الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه. حلال هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې حلال کړي دي او حرام هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې حرام ګرځولي. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانوي چې د څرګندو حلالو او حرامو په منځ کې ځینې مشتبه امور هم موجود دي چې ډیر خلک یې حکم نه پیژني. نو چا چې له دې امورو نه ځان خوندي وساته نو رښتیا چې د خپل دین او نفس پاک وساته. نو په ټولو کې بریالی دعوتګر هغه څوک دی چې له شبهو نه ځان وساتي که څه هم ډیرې کوچنۍ وي او دا خبره د دوه وجوهو نه ضروري ده. لومړنۍ وجه دا ده هغه څوک چې بلونکی دی دعوتګر دی د الله دین د الله بندگانو ته بیانوي باید د تقوا لرونکی شخصیت وي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده تر هغه پورې د متقیانو مرتبې ته نه رسیږي
تر څو هغه شیان پرې نږدي چې ظاهرا د خلکو په وړاندې د هغو کول څه باک نه لري له دې ویرې چې په هغو کې اخته نشي چې ممنوع دي او څه باک پرې شته. دویم دا چې دعوتګر او بلونکی هغه څوک چې د الله دین د الله بندگانو ته بیانوي خپل ځان خلکو ته قدوه او نمونه ګرځولی دی. د همدې علت له امله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې میرمن سره په خبرو اترو ولیدل شو نو د لیدونکو د اشتباه لرې کولو لپاره رسول الله وفرمیل دا زما میرمن صفیه ده. همدا ډول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله مسلمانانو ته د یو کار امر کولو خپله کورنۍ به په هغه کار کې د اخته کېدو نه سخته ډاروله ځکه چې ټولو مسلمانانو به د ده کورنۍ ته کته. نو پر همدې اساس کوم کسان چې د نورو د دعوت دنده په غاړه لري هغوی باید دا نکته په ژوره توګه درک کړي او خپل مسئولیت احساس کړي او په جدي توګه باید خپلو اعمالو ته پاملرنه وکړي ځکه ډیری خلک د دوی عملونو ته پام کوي. یو شمیر هغه شبهې چې باید ځان پرې وژغورلی شي زه به تاسو ته یو څو د نمونې په توګه بیان کړم. لومړی د نشهیي شیانو کارول لکه نسوار، سګرټ او همدا ډول نور. هغه څوک چې بلونکی دی، هغه څوک چې دعوتګر دی، د الله دین د الله رب العزت بندگانو ته بیانوي هغه باید د دې څیزونو د استعمال نه ځان وژغوري، ځان وساتي. همدارنګه د لغوې د ځایونو نه ځان وساتي لکه کلپونه شول. دا هم د هغو مشتبهو ځایونو څخه حسابیږي چې باید ترې ډډه وکړی شي. همدارنګه هغه بې هدفه او د عفت نه خالي مجلې او رسپاڼې چې د وخت د ضیاع، د عقل د کمزورتیا او د زړه د توان د ختمېدو سبب ګرځي. هم په همدې حکم کې دی باید چې یو داعي، یو بلونکی د داسې څیزونو د استعمال او د لیدنو نه ځان وساتي. بېفایدې او فاسد مجلسونه کول چې د انسان پر شخصیت باندې بد اثر پرېږدي او هغه خوراک چې اصلي سرچینه یې مشتبه وي دا ټول هغه مشتبهات دي چې باید ترې ډډه وکړی شي په ځانګړې توګه یو بلونکی او یو داعي. پر دې برسیره ډیر نور شیان دي چې مسلمان او متقي دعوتګر یې په خپل ریښتوني حس او پاک زړه باندې درک کوي. نو الله رب العزت چې دا لوی نعمت موږ ته را په برخه کړی چې د الله دین د الله بندگانو ته د یو بلونکي او د یو دعوتګر په صفت باندې بیانوو. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي. الله رب العزت دې موږ د شبهو او د مشتبهاتو نه وژغوري تر څو رب العزت زموږ عملونه قبول کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. تنهایی اواله شپه راځي بیا وشپه ده، تنهایی اواله شپه ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره، د مرګي اواله شپه چې تا باندې پر قبر کی راځي اواله شپه ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره، د مرګي اواله شپه چې تا باندې پر قبر کی راځي اواله شپه ترخه د خلکو ډیره. کیدای شي چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخري ورځ او ستا اخري ورځ، کیدای شي چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخري ورځ او ستا اخري ورځ. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغو شبهو په اړه باندې فرمایي، د ترمذي حدیث دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، پرېږده هغه شی چې تا په شک کې اچوي او په هغه پسې لاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یخالط الریبة یوشک ان یجسر، هغه سړی چې په مشکوکو امورو کې ورننوځي زر ده چې نور جرأت به هم پیدا کړي.
په دغه ډول فضا کې دعوتګران او بلونکي د غیبت کوونکو او عیب لګوونکو نه ځانونه ساتي، خپل دین او ابرو د نورو له غیبت نه خوندي ساتي او پاک او منظم پاتې کیږي چې بیا نور خلک هم ورپسې په پاک زړه اقتدا کوي. خو ولې د موضوع د حدیث مطلب د هغو کسانو حالت نه دی چې په بېځایه سختي حلال هم پرېږدي او بیا د زهد دعوا هم کوي، حلال یې پرېښي وي او د زهد دعوا کوي. حقیقي زهد د الهي شریعت اتباع او مننه ده، نه باید ترې پورته تګ وشي او نه ترې ښکته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم فإن قوما شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تاسې په خپلو ځانونو سختي مه کوئ، ځکه که مو په خپلو ځانونو سختي وکړه بیا به په تاسې هم سختي وشي. لکه چې مخکینیو قومونو په خپلو ځانونو سختي وکړه نو الله رب العزت پرې هم سختي وکړه. نو دغه دی پاتې شونې یې په چیلخانو او دیرو کې په دلیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوست او هغه رهبانیت چې دوی په خپله ایجاد کړی و ما پرې نو فرض کړی. همدارنګه الله رب العزت په سورة مائده کې فرمایي، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای مؤمنانو، هغه پاک سیزونه مه حراموئ چې الله رب العزت درته حلال کړي دي او تیری مه کوئ، بېشکه الله رب العزت تیری کوونکي نه خوښوي. او معنا د ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام دا ده چې څوک په مندوباتو یعنی مستحباتو کې سستی کوي حتمی به واجبات پرېږدي، او څوک چې په مکروهاتو کې سستی کوي حتما به حرامو کې اخته کیږي، او څوک چې په شبهاتو کې اخته کیږي حتما به په حرامو کې اخته کیږي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د وضاحت لپاره د داسې شپونکي مثال ورکوي چې د ممنوعې منطقې تر شا او خوا خپله رمت سره وي، ژر ده چې مال به یې دغې سیمې ته ورګډ شي. د همدې مناسبت له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه یادونه کوي او فرمایي، د غوښې یوه ټوټه ده چې د بدن سموالی او خرابوالی د هغې د سموالي او خرابوالي سره تړلی دی، ځکه زړه جوارحو ته فرمان ورکوونکی دی. که چیرې د انسان زړه د الله په مینه او ویره باندې آباد شو، د انسان د غړو حرکات به سم شي، د حرامو او شبهو نه به ډډه کوي. همدا د زړه مؤثریت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل دا دعا کوله، اللهم انی اسألک قلبا سلیما، ای زما ربه زه له تا نه سلیم زړه غواړم. او رسول الله به دا هم فرمایل، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، د بنده ایمان نه برابریږي تر څو چې زړه برابر نشي. د انسان زړه هغه مهال سم جوړیږي چې کله په هغه کې د الله معرفت، د الله عظمت، د الله خشیت، د الله هیبت، رجا، امید او پر الله رب العزت توکل ځای ونیسي. او همدا څو ټکي د توحید حقیقت او د لا اله الا الله مفهوم دی. او که چیرې خدای مکړه زړه فاسد شو، هیلې او شهوت پرستی پرې مسلط شول، بیا به د ټولو غړو او جوارحو حرکات د فساد په لور ځي. شبهاتو کې به اخته کیږي، حرامو ته به لاس اچوي. تر ټولو لوی شی چې د زړه د اصلاح سبب ګرځي هغه علم دی چې د هغه په واسطه د انسان په زړه کې د الله د صفاتو معرفت، د الله مراقبت، په هر حال کې د هغه نه ویره او امید، رغبت په هغو نعمتونو کې چې د هغه سره دي، او له عذاب نه ویریدل، او په هر کار کې په هغه توکل ځای نیسي. او تر ټولو لوی شی چې زړه فاسدوي ناپوهي ده چې د انسان په زړه کې مرضونه لکه بیکاره عقیده، په حرامو کې جرأت، ګناهونه کول، تکبر، کینه، ځان لوی ګڼل، ځان ښودل، په الله او د هغه په بندګانو بدګماني کول، نعمتونو او اوامرو ته یې په سپکه کتل، دا هغه څه دي چې زړه فاسدوي. الله رب العزت دې موږ ته داسې علم راکړي
چې د هغه علم په واسطه باندې زموږ په زړونو کې د الله رب العزت د صفاتو معرفت ځای ونیسي، د الله رب العزت مراقبت ځای ونیسي، د الله رب العزت نه ویره او امید زموږ په زړونو کې الله رب العزت ځای کړي، او الله رب العزت دې موږ د هغې ناپوهي نه وساتي چې د هغې ناپوهي په وجه باندې زموږ په زړونو کې مرضونه پیدا کیږي، او د هغو مرضونو په واسطه الله رب العزت زموږ زړه فاسدوي. چې زړه فاسد شه نو بیا ټول بدن فاسد دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکې لارې لارښوونه وکړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ترخا د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه ترخا د خلکو ډیره ماښام چې رانږدې شي نه بلا د مسافر نه بلا د مسافر ماښام چې رانږدې شي نه بلا د مسافر نه بلا د مسافر تیریږي خو پر ډیره ناکامي اوله شپه تبا کوي، او د افرادو او حکومتونو له پلوه یې سخته څارنه کیږي، ان تر دې چې اکثرو غیر اسلامي او اسلامي هیوادونو په ادارو کې ځانګړي متخصصین او جاسوسان ګمارلي تر څو د دوی څارنه وکړي او ګام په ګام یې تعقیب کړي. خو غیر اسلامي دولتونه له تاریخي او مدني پلوه ښه پوهیږي چې اسلام یوازینی فکر دی چې د انساني تمدن لپاره مقومات او اساسي ستنې لري. د عقیدې، فکر او د ژوند د نظام په ټولو ډګرونو کې کولی شي یو بشپړ انساني تمدن رامنځته کړي. کفارو او د اسلام دښمنانو دا خبره درک کړې چې یوازې هغو ټولنو ته د دې دین او تمدن رسیدل د دوی د تمدن ستنې راغورځوي چې له دین او دینی فکر سره په ټکر کې وي، او داسې ټولنه رامنځته کول چې هیڅ پوله یا مرز نه لري. د اسلامي هیوادونو حاکمان چې له عقیدې او اسلامي شریعت نه لرې پاتې شوي په اخلاقو، تمدن او روح کې په بل چا پسې روان دي او ګمان کوي چې ګواکې د دوی ژوند، عزت، حاکمیت او د پادشاهي تختونه هر څه یوازې په بل چا پسې تګ او مزدوري کې ورته پاتې کیدی شي. ان تر دې چې دې ګمان ته هم رسیدلی چې ګواکې اسلام د دوی د هلاکت لامل دی. حال دا چې یوازې همدا اسلام دی چې دوی پرې خوندي پاتې کیدی شي، د هلاکت او د بدبختي نه په اسلام باندې ژغورل کیدی شي او بس. دوی په شعوري او یا غیر شعوري توګه د کفري ټولنو سره لاس یو کړی او له اسلام او مسلمانانو او اسلامي دعوتګرانو سره دښمني پیل کړې ده، او د خپل دغه کار لپاره د هغو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي چې اسلام یې په سمه توګه نه دی پیژندلی او په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي، تر څو په دې توګه د اسلام سره خپله دښمني توجیه کړي او هغه ظلم چې پر مسلمانانو او دعوتګرانو یې روان کړی یو غوره کار ثابت کړي او پر مسلمانانو باندې د خپلو ظلمونو د رواج کولو لپاره یې یو وسیله وګرځوي. نن ورځ موږ او تاسې وینو چې همدغو ظالمانو تر څنګ ځینې په نامه ملایان او دعوتګران شتون لري چې هغوی لا تر اوسه پورې اسلام په سمه توګه نه دی پیژندلی او د هغوی په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي. همدغه د اسلام دښمنان د همدغو فاسدو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي. نو پر همدې اساس
نو نن ورځ مخلصین دعوتګران سخته اړتیا لري تر څو خپلې روزنې او سمې لارښوونې ته ډیره پاملرنه وکړي او د خپل دښمنان وپیژني او هم هغه عوامل درک کړي کوم چې دا چارواکي د اسلامي دعوت دښمني ته راکاږي او هغو خلکو ته خپل دعوت په صحیح توګه وړاندې کړي چې دوی سره دښمني کوي او د دعوت په حقیقت یې نه دي پوه شوي. نن ورځ کامیاب او بریالی دعوتګر او بلونکی هغه کس دی چې عالم او په فقهي احکامو پوه وي او ان د فتوا درجې ته رسېدلی وي. هغه سیمهییز او نړیوال سیاستونه چې په چاپیریال کې روان دي باید د یو اساسي ضرورت په توګه درک کړي او باید د ټولنې ټولنیز، اقتصادي، فلسفي، روزنیز او رواني واقعیتونه وپیژني. دا پیژندنه یوازینۍ وسیله او صلاح ده چې دی پرې د دې لارې خطرناکه دښتې سره کولی شي او د دښمن سنګرونه یو په بل پسې فتح کولی شي. همدا یوازینۍ وسیله ده چې د نورو سره د مینې او الفت فضا رامنځته کوي او د نورو زړونو ته د ده دعوت لاره پیدا کولی شي. نو په همدې اساس وویلی شو چې نن ورځ د دعوت کولو کار یو علم، هنر او تخصص دی. نو د یو مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه باید په خپل عمل کې مخلص وي. که مسلمان په ځانګړې توګه دعوتګر او بلونکی په خپل عمل کې مخلص وي هغه به خپل هدف ته رسیږي. او که خدای مکړه په خپل عمل کې اخلاص ونه لري هغه ناکام دی او وروسته پاتې دی، هیڅکله به هم خپلو اهدافو او اغراضو ته ونه رسیږي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل دار او مدار د عملونو په نیت پورې اړه لري او د هر سړي لپاره هغه ثواب شته چې دی نیت کړی. د چا هجرت چې د الله او د هغه د رسول لپاره وي نو د هغه هجرت د الله او د هغه د رسول لپاره دی. ثواب د هجرت به ترلاسه کړي او د چا هجرت چې د دنیا لپاره وي تر څو دنیا ترلاسه کړي او یا د یوې ښځې لپاره وي تر څو ورسره واده او نکاح وکړي نو هجرت یې د هغه څه لپاره دی د څه لپاره چې هجرت کړی ثواب یعنی د هجرت ثواب نشي ترلاسه کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو د بنسټیزو نبوي لارښوونو څخه دی او یوه مهمه او اساسي قاعده د فرد او ټولنې د عملي او فکري خوندیتوب لپاره په ګوته کوي. نو د دې حدیث پر اساس عمل د انسان په نیت پورې تړاو لري، یعنې که نیت د انسان سم و نو عمل به هم سم وي او که خدای مکړه نیت خراب و نو د انسان عمل به هم ضایع او هڅې به یې په تاوان بدلیږي، ګټه به نه لري. نیت په حقیقت کې د یو کار اراده کول دي، په دې ارادې چې سر ته به هم رسوي. هر کس د نورو په څیر په یو کار لاس پورې کوي خو ولې یوازې همدا نیت دی چې د ده عمل توجیه کوي او یو سم مثبت عمل ترې جوړوي او یا یې خرابه او منفي صورت ته راوباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجه حدیث دی انما یبعث الناس علی نیاتهم. د قیامت په ورځ به الله رب العزت خلق د خپلو عملونو مطابق راپاڅوي، یعنی خلق به د قیامت په ورځ د خپلو عملونو مطابق راپاڅول کیږي. سړی خپل مال مصرفوي، که چیرې دا مال مصرفوي د الله تعالی په لار کې د صدقې په نامه وي
او بیا یې دومره پټ ورکړي چې چپ لاس یې پوه نشي چې ښي لاس څه خیرات ورکړل، پر نورو احسان بار نه کړي، باعث د تکلیف رسولو یې نشي، په ځان ښودنې او ریا سره یې ورنه کړي. په داسې حالت کې د خیرات ورکولو سره نفس هم په سمه لار روانیږي او زړه د حب مال یعنی د مال د مینې پر غریزه برلاسی کیږي او حقیقتا د محتاجو او بېوزلو سره په کومک کولو کې موفق کیږي او په همدې ډول شرایطو کې بشري ژوند د یو بل سره د کومک او کریمانه ورکړې د نظام په ضمن کې خوښ او په زړه پورې برابریږي او دا صدقه د ورکوونکي او بېوزله اخیستونکي د نفسونو د تزکیې لامل ګرځي. خو که چیرې د مال مصرف د شهرت د ترلاسه کولو لپاره وي تر څو یې خلک وستایي چې ګواکې فلانی ډیر سخي او کریم سړی دی، په داسې حالت کې دا صدقه لومړی د صدقه ورکوونکي د معنوي او اخلاقي بناو د بربادي لامل ګرځي، ځکه دا عمل یو ډول هڅول دي د ریا او تکبر په لور، او دویم څنګه چې دی غواړي چې نور ذلیل کړي نو د هغوی د تکلیف او درد لامل جوړیږي او په پای کې د ټولنې لپاره تکلیف ګرځي، ځکه دا عمل د حسد، کینې، طمع او حرص د پیدا کېدو او زیاتېدو لامل ګرځي او ټولنه یو بل ته د دښمن او بدبین په طبقو باندې ویشي. نو موږ وینو چې په اول خیرات او ورکړې سره چې پکې اخلاص دی نفسونه پاکیږي او ژوند با کرامته ګرځي، او دویم ډول چې په هغې کې اخلاص نشته بلکې ریا او شهرت ترلاسه کول دي د نفسونو د فاسد کېدو لامل ګرځي، حسد او کینه په سینو کې اچوي او په دواړه لګښتونو کې توپیر یوازې نیت دی. که د نیت سم و نفسونه پاکیږي، ژوند با کرامته ګرځي، او که نیت سم نه و نفس فاسد کیږي او په سینو کې کینه او حسد ځای پر ځای کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 264 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنانو، خپل خیراتونه مو په احسان بارولو او ضرر رسولو سره د هغه چا په څیر مه عبث کوئ چې خپل مال د خلکو د ښودنې لپاره لګوي، نه په الله ایمان لري او نه د آخرت په ورځ. دا وړ سړی هغې ښویې ډبرې ته ورته دی چې خاوره پرې د پاسه پرته وي، نو چې د باران تیزه شیبه پرې وشي هغه ښویه پاتې شي. دوی هیڅ توان نه لري چې د خپلو کړو ګټه ترلاسه کړي او الله پاک کافر قوم ته سمه لار نه ښایي. نو موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، نو د مسلمان دپاره لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې اخلاص او صداقت ولري. نو الله رب العزت دې موږ ته هم زموږ په عملونو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي تر څو الله موږ کامیاب کړي او تر څو موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته وبکړې ته ارمان چې شي هر سوال ته یې حیران چې شي هر سوال ته ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه وراني هدیرې تر هغې وراني دی نیمګړی مازدیګر کړو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدا ډول د مثال په توګه انسان جنگ ته وړاندې کیږي، حال دا چې که دا جنگ د الله په لاره کې وي او هدف مادي غنیمت نه وي
جاه او دنیاوي قدرت ته سترګې په لار نه وي، د بل چا خوارول، د بل چا وژل او په ځمکه کې برلاسیتوب هدف نه وي، نو په دې صورت کې د ده عمل په عمر کې د برکت لامل ګرځي، نفس یې پاکوي، نور څوک اصلاح کوي، د ځمکې آبادول او د ټولنو اصلاح په پرله پسې توګه سرته رسوي. په دې حالت کې که چیرې انسان وژل کیږي شهید دی، او که ژوندی پاتې کیږي باعزته او سرلوړی ژوند به کوي. هو که چیرې جنگ د مال او دنیاوي ګټې شهرت ترلاسه کولو لپاره وي او هدف د نورو جنگ ته ښکیل کول او د ملتونو وینې تویول وي، په دې صورت کې دا ډول سړی ځناور دی چې د خپل ځان او د ټول بشریت دښمن دی. اولنی سړی مجاهد دی چې د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځي، او دویم سړی داړمار او جنایتکار دی چې په انسانانو او په محرماتو د انسانانو تیری او تجاوز کوي، او د دې دواړو عملونو په منځ کې هم هماغه نیت توپیر دی. که ستا هدف اعلای کلمت الله وي، د الله دین ته خدمت وي، د مظلومانو او مستضعفینو نه دفاع وي، ته مجاهد یې، ته د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځې. او که خدای مکړه ستا هدف دنیوي ګټې وي، مال وي، شهرت ترلاسه کول وي، یا د نورو خلکو په جنگ کې ښکیلول وي، نو ته بیا مجاهد نه یې بلکې جنایتکار یې. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای: یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې پوښتل: یو کس د قومي غیرت له وجې جنګیږي، او یو د خپل شجاعت د ښکاره کولو لپاره جنګیږي، او یو د ریا لپاره جنګیږي، کم یو په دوی کې اصل کې د الله په لاره کې دی؟ فأي ذلك في سبیل الله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: هغه چې د دې لپاره جنګیږي چې د الله کلمه یعنی د الله دین لوړ شي، یوازې همدا کس د الله په لاره کې دی او بس. یو سړی دی نورو ته بلنه ورکوي او په دې لاره کې خپل وخت مصرفوي او خپلې ټولې هڅې په لټنې په کار اچوي او خپل مال مصرفوي. که چیرې د عمل د الله رب العزت د رضا په خاطر ترسره کوي او دا خوښوي چې نور په هدایت شي، دا سړی به پرته له شک نه د ریښتینو او بریالیو دعوتګرانو څخه وي. او که چیرې دا عمل یوازې د ریا، ځان ښودنې او د خپل علمیت د ښکاره کولو په خاطر ترسره کوي، او یا د ګټې او دنیوي لوړو رتبو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته وړاندې کیږي، نو پرته د شک نه بیا دا یو دروغجن او تاواني دعوتګر دی. په دې دواړو کې لومړنی کس هغه دعوتګر دی چې د الله رب العزت په لور بلنه کوي، د خپل ځان د اصلاح په لټه کې وي او نور اصلاح ته را دعوت کوي، او خپل ځان په داسې مبارک تجارت کې ویني چې هیڅکله تاوان نه کوي. او دویم کس هغه بد دعوتګر دی چې د خپل ځان د تاوان او د نورو د فساد لامل جوړیږي، او دا په دنیا او آخرت کې تاوانی دی. د دواړو کسانو په منځ کې توپیر یوازې نیت دی. محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی: ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لومړنی کس چې په اړه به د قیامت په ورځ پریکړه کیږي هغه سړی دی چې ظاهرا به د الله په لاره کې وژل شوی وي هغه به راوستل شي او الله رب العزت به ورته ټول خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به هم وپیژني له دې وروسته به له ده نه پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو کې د څه ډول تصرف کړی دی به ووایي ستا په لار کې مې جهاد وکړه تر دې چې شهید شوم الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل تا د دې لپاره جنګ کړی چې خلک ووایي فلانی ډیر جرأتمند دی او دا درته دنیا کې ویل شوي بیا به الله رب العزت امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته یې ور واچوي. له دې نه وروسته به بیا هغه کس راولي چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ورښودلی الله رب العزت به ده ته خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به دا نعمتونه پیژني او بیا به له ده نه پوښتنه وکړي چې له دې نعمتونو سره دې څه ډول چلند کړی و دی به ووایي علم مې زده کړو عمل مې پرې وکړو او نورو ته مې وښوده او ستا رضا لپاره مې قرآن تلاوت کړه الله رب العزت به ورته ووایي دروغ دې وویل تا علم د دې لپاره زده کړی و چې تا ته عالم وویل شي او قرآن دې د دې لپاره تلاوت کړی و چې تا ته قاري وویل شي او دا درته په دنیا کې وویل شول بیا به امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته یې ورګزار کړي. له دې نه وروسته به یو داسې کس راوستلی شي چې الله رب العزت پرې د مال پراخي راوستلې وه او هر ډول نعمتونه یې ورکړي ول. کوشش وکړه چې ځان لپاره هغه ملګري پیدا کړي چې هغوی ګناهګار نه وي د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند وي ته به هم ګناه پرېږدې د هغه نه به متاثره شي. همدارنګه تل لپاره دا کوشش کوه چې د هغو کارونو د کولو په لټه کې اوسئ چې د اسلام او مسلمانانو لپاره ګټور وي او په دې باندې پوه شئ تر کله چې موږ د ګناهونو په کولو کې بوخت یو هیڅکله به زموږ اسلامي ټولنه د پرمختګ او لوړتیا په لور ګام پورته نه کړي بلکې اسلامي ټولنه به هله پرمختګ وکړي چې موږ او تاسو په خپله ګناهونه پرېږدو او په دې کوشش کې اوسو چې نورو ته امر بالمعروف وکړو او هغوی د منکراتو او د بدو عملونو نه راوګرځوو. ستا کار او نظر نړۍ بدلولی شي ستا کار او نظر ټولنه بدلولی شي ستا کار او نظر د ستا د کورنۍ غړي بدلولی شي. په دې باندې پوه شئ درنو اوریدونکو چې ژمنتیا او رغېدنه قواعد او قوانین لري چې باید پر هغو عمل وکړو او هیڅکله باید فکر ونه کړو چې ژمنه او مسئولیت په میړانه نرتوب یا بېحده زړورتیا کې پروت دی بلکې ژمنتیا او رغېدنه دا ده چې په حکمت او عقل سره په کارونو کې بدلون رامنځته کړي له بدي څخه د نیکي او غوروالي په لورې بدلون او له هغه ځای څخه د لاغرو په لورې الله رب العزت په صورت نحل کې 125 آیت کې فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه د خپل رب لارې ته په حکمت او نیک نصیحت سره بلنه وکړه خپله هم د الله د اوامرو پابند شه د الله د احکامو پابند شه خو ډیر په حکمت او نیک نصیحت سره نور خلک هم د الله دین ته راوبله لکه څنګه چې تا ګناه پرې کې او نیک انسان درنه جوړ شوی همدارنګه نور کسان د الله دین ته په حکمت او نیک نصیحت سره راوبله چې هغوی هم ګناه پرېږدي او د الله د دین او د اوامرو پابند شي. رغېدل په حکمت او عقل سره ترسره کیږي. زموږ په کورنۍ کې زموږ په ټولنه کې حتی په نړۍ کې بدلون په حکمت او عقل سره منځته راځي.
نه له منطق او مهرباني څخه په لرې طریقو سره. بیا هم الله رب العزت فرمایي وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الله فرمایي له هغوی سره په هغه طریقه چې غوره ده مجادله وکړه، ځکه چې ستا پروردګار په دې پوه دی چې څوک د هغه له لارې څخه بېلارې شوی او هغه هم په لارموندونکو باندې پوه دی. الله هغه کسان هم پیژني چې د الله رب العزت د دین نه لرې شوي، او هغه کسان هم پیژني چې هغه د الله د دین او د الله د اوامرو پابند دي. خو ته څه کوه؟ وجادلهم بالتي هي احسن. ته له هغوی سره په هغه طریقه چې غوره ده مجادله کوه او د الله دین ته یې رابله. خو درنو اوریدونکو، د کمې طریقې په وسیله چې موږ غواړو نور اصلاح ته راوبلو ډیره مهمه ده او باید هغې ته پوره پاملرنه ولرو. موږ غواړو چې بدلون راولو، ژمن او رغونکي اوسو، ځکه چې په هره ګوښه کې ستونزو او بدمرغیو زموږ ټولنه نیولې ده. که د ټولنې ټول کسان په دغه کار کې ګډون ونه کړي او که تاسو د خپلو بچیانو په ساتنې سره په دې لاره کې د ټولنې مرستې ته ونه دانګئ، څرنګه غواړئ چې هغوی دغسې بدلون ته راوبلئ؟ په همدې خاطر موږ غواړو هغه منفي پالنه توجیه چې خلک وایي زه په داسې ځای کې نه یم چې وکړی شم نړۍ بدله کړم، دا منفي پالنه پرېږدو او ووایو هو زموږ په هڅې سره په نړۍ کې خامخا بدلون راتلی شي، زموږ په ټولنه کې خامخا بدلون راتلی شي او زموږ په کورنۍ کې خامخا بدلون راتلی شي. باور وکړئ چې زیات کسان به د حالت په بدلون کې اغیزمن وي، په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې سپېڅلې لاره یې نیولې ده څو وکړی شي د عفت او ځان ساتنې معراج ته ورسیږي. هیڅکله ځنډ مه کوئ. د ژمنې او رغون اوج ته د رسېدو لپاره غوره او سیخه لار د الهي دین او شریعت لاره ده. هغه څه چې په خپل وجود کې لرئ د هغو د بدلون هڅه وکړئ څو الله ټول مصیبتونه او غمونه له تاسو څخه لرې کړي. د ټولنې لټون او رغون ستاسو په حدسو او کار پورې تړاو لري. کله چې تاسو په خپل ژوند کې بدلون رامنځته که، ستاسو ژوند به له عزت او سرلوړي څخه ډک شي او له هوا او هوس څخه به لرې یاستئ. الله رب العزت په سورة انفال کې 25 آیت کې فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. الله فرمایي له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغیزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي وي او وپوهېږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. دغه فتنه او عذاب چې قرآن هغه بیانوي د کومو کسانو لپاره دی؟ د هغو لپاره چې د شهوتونو په پیروي او د الهي امرونو په مخالفت سره یې په خپل نفس ستم او ظلم کړی دی. نو درنو اوریدونکو، آیا د دې وخت را رسېدلی نه دی څه چې په خپل وجود کې لرو هغه بدل کړو؟ زه نه پوهېږم چې څه شی د دغه بدلون د رامنځته کېدو خنډ ګرځي. آیا موږ هر یو د ځان او د خپلې اسلامي ټولنې د نیکمرغي په لټه کې نه یو؟ البته چې همداسې ده. نو که دغه دین زموږ د دنیا او آخرت د نیکمرغي ضامن دی نو نور د څه شي په تمه یو؟ په الله رب العزت قسم، زه د هغو زړونو د ټکان غږ اورم چې د بدلون د رامنځته کېدو په امید دي، مګر هغوی ډاډینې ته اړتیا لري. هغوی د هغو کسانو په تمه دي چې د هغوی لاسونه ونیسي او د اصلاح او بدلون په لاره یې لارښوونه کړي. راځئ څو د دغه کار په ترسره کولو کې له یو بل سره مرسته وکړو چې امکان لري په دې سره زموږ ژوند له خوښیو آرامیو څخه ډک شي او د جنګونو او ورانیو له منګلو څخه خلاص شو. خپل هم نیک عمل وکړه. د الله رب العزت نور بندگان هم د الله رب العزت دین ته راوبله. په دې باندې به الله رب العزت تا ته اجرم درکړي او الله به د مصیبتونو او د کړاوونو نه دې خلاص کړي. ستا په کور، ستا په ټولنه او په نړۍ کې به بدلون رامنځته شي. تاسو چې د الله دین ته په دې سخت حالت کې خلک رابلئ، ستاسو د هر یو ثواب د محمد رسول الله د 50 کسو ملګرو له ثواب سره برابر دی. د مسلم حدیث دی. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو زیات شمېر ملګرو سره یو ځای هدیرې ته ننوت او ویې فرمایل ای د مؤمنانو د سیمې اوسیدونکو پر تاسو دې سلام وي او کله چې الله اراده کړې وي موږ هم له تاسو سره یو ځای کیږو.
مګر هیلهمن یم چې خپل ورونه په دې دنیا کې ووینو. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ویلې ای د الله رسوله آیا موږ ستا ورونه نه یو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه بلکې تاسو زما ملګري یئ او زموږ ورونه هغه کسان دي چې تر اوسه نړۍ ته راغلي نه دي او له تاسو څخه وروسته راځي. په بل روایت کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل له تاسو څخه وروسته به د صبر زمانه را ورسیږي او په هغه مهال کې حوصلهناک کس د دین په ساتنه کې د هغه چا په څیر دی چې سره سکروټه په خپل لاس کې وساتي. په هغه زمانه کې د هغه چا ثواب چې په دیني امرونو عمل وکړي د 50 کسو د ثواب په څیر دی. هغه زمانه اوس دی. د اسلام مقدس دین سور اور ګرځېدلی دی. څوک به په لاس کې واخلي او څوک به پرې عمل وکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله زموږ د 50 کسانو د ثواب په څیر یا د هغوی د 50 کسانو ثواب په څیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ستاسو د 50 کسانو د ثواب په څیر. ای الله دغه خبره څومره درنه او له خوند څخه ډکه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د 50 کسو اصحابو ثواب. آیا موږ کولی شو د دغسې کسانو په ډله کې اوسو؟ آیا اوس هم وایې د بدلون رامنځته کول په یوازې توګه زما مسؤلیت نه دی؟ راځئ چې ځان غوښتنه له منځه لرې کړو. راځئ څو خپلو شاوخوا واقعیتونو ته په زړور نظر وګورو. راځئ چې د اسلامي امت مسائلو ته پاملرنه وکړو او کوم شیان چې زموږ د لمنځه تګ او سپکاوي سبب شوي تر څېړلې لاندې ونیسو او له خپلې مخې څخه یې لرې کړو. الله رب العزت چې د امت محمدي صلی الله علیه وسلم ستاینه کوي. الله رب العزت چې امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته د 50 صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثواب ورکوي، هغه د دې لپاره چې هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په سختو شرایطو کې او په بدو حالتونو کې کوي. نن د اسلام مقدس دین سور اور ګرځېدلی، سره سکروټه ده. د صبر وخت دی، د امتحان وخت دی. راځئ په خپله هم ګناهونه پرېږدئ. اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. خپلې کورنۍ کې بدلون راولئ. د خپلو اولادونو اخلاق، د خپلو اولادونو اعمال او د خپلو اولادونو په جامه او لباسونو کې بدلون راولئ. او وروسته د هغه نه اقدام وکړئ ټولنې ته، هلته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. انشاءالله ستاسو په دې هڅه باندې به الله رب العزت په ټوله نړۍ کې بدلون راولي. نو ځکه الله رب العزت د امت محمدي ستاینه کوي چې هغه په سختو حالتونو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله جل وعلا شانه دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې زموږ رب زموږ نه پرې راضي کیږي. او الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې په خپله د الله د اوامرو او د احکامو مطابق عمل وکړو او د الله دین طرف ته نور خلک را وبلو، تر څو زموږ په کورنۍ او په ټولنه او په نړۍ کې بدلون راشي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته چېرته یو کس د یو شي نه انکار وکړي، ووایي که راشه ما چېرته وخوړم نو زه به هندو یم، خو هغه شی بیا وروسته وخورې خو هغه شی ویم حلال، نو دې حکم څه دی؟ دوره مختار په دریم جلد کې په 914 صفحه کې لیکي یو سړي قسم وخوړه که ما دا کار وکړه یا دا شی مې وخوړه زه دې کافر یم، او دا عقیده یم درلودله که دا کار وکړم کافر کېږم، نو کافر دی که هغه کار وکړه یا هغه شی وخوړه. او که دا عقیده یې نه درلودله چې نه کافرېږم، نو بیا یمین دی، قسم دی، 3 ورځې روژه ونیسي، کفر نه دی. رښتینی مؤمن له شنبې تر پنجشنبې غرمه 12 بجې له اراکوزیا څخه. لبیک لبیک یا مولا
أيت كونين معتبر هشم زمن بشوى خير الأنام قصد فاطم أكبر هشم لبيك لبيك ويم مدام أيت كونين معتبر هشم زمن بشوى خير الأنام قصد فاطم أكبر هشم در محبوبا منور أخذ الكريم والشام در محبوبا منور أخذ الكريم والشام. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. کله چې بدکاره انسان پر نیکانو باندې واکمن شي له منځه تګ او رکاوی بې حتمي دی او بدکاره انسان په نیکانو باندې هله مسلط کیږي چې په اسلامي ټولنه کې ګناه په څرګنده توګه ترسره شي. امام مسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقلوي. هغه فرمایي چې ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وویل پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمیل ای د الله رسوله آیا موږ د ګناه له امله هلاکیږو تباه کیږو حال دا چې نیکان زموږ په منځ کې اوسي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو هغه مهال چې ګناه او ناروا زیاته شي په دې وخت کې به الله تاسو هلاکوي اگر که نیکان خلک ستاسو په منځ کې هم وي ځکه چې د الله رب العزت عذاب بې عام دی یوازې هغو کسانو ته نه ورسیږي چې هغو ظلم کړی چې د الله عذاب راغی ټول بیا نیسي. په بل روایت کې راغلی دي چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته امر وکړه چې دغه کار په ځمکه کې په ډوبېدو سره ورک کړه یعنې په ځمکه کې نه نباسه. حضرت جبرائیل علیه السلام الله ته عرض وکړه ای الله ستا فلانی بنده چې تل تا ته په رکوع او سجده کې دی په هغه ښار کې ژوند کوي زه څنګه دا کار په ځمکه کې ډوب کړم او په ځمکه یې نه نباسم؟ الله جل وعلا شانه وفرمیل ای جبرائیله له هماغه څخه یې پیل کړه یعنی اول هغه کس په ځمکه باندې نه نباسه چې هغه ما ته سر په سجده او په رکوع دی. جبرائیل علیه السلام د الله نه پوښتنه کوي ای پروردګاره ولې؟ الله رب العزت وفرمیل هغه یوه ورځ هم زما لپاره خپله څیره د ګناهګارانو له امله تروه نه کړه یعنې زما لپاره یو ځل د ګناهګارانو له کړنو څخه خفه نه شو. په دې باندې پوه شئ که تاسو په یوې کورنۍ کې ژوند کوئ چې ستاسو په کورنۍ کې یو ګناهګار انسان دی هغه ته نیکه لار نه ورښیي او د هغه د بدو عملونو نه تاسو مانع نه ګرځئ او په هغه باندې نه خفه کیږئ د الله رب العزت عذاب چې راشي اول به تاسې نیسي. یو عالم چې په یو کلي کې ژوند کوي په یو جماعت کې خطیب او امام دی خپله نیک عملونه کوي خو په خپلو مقتدیانو او په خپل کلي او کلیوالو کې بد عمله او مفسدین ویني د هغو مانع نه ګرځي حتی د هغو کرکه د ده په زړه کې پرته نه ده د الله عذاب چې راځي اول به دا نیسي. نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوچته مرتبه لري. ګورئ ګرانو اوریدونکو په هغه کلي کې د الله رب العزت داسې یو بنده دی چې تل د الله د اوامرو د احکامو پابند دی اما نور خلک هلته مفسدین او ګناهګاران دي خو دا د مفسدینو او ګناهګارانو مانع نه ګرځي او د هغوی د ګناه له امله د ده زړه نه خفه کیږي الله رب العزت عذاب اول په ده باندې راولي ځکه د الله عذاب عام دی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. نو د دې لپاره درنو اوریدونکو چې موږ تل ژمن او رغونکي اوسو باید یووالی د اسلامي ټولنې اصلي شعار او هدف وګڼو. نه ځانځاني او بیلتون ژمنتیا او رغون دا نه دی چې ټول عمر په مسجدونو کې معتکف پاتې شو او ووایو بدلون راوستل زموږ له مسؤلیت څخه بهر دی. لکه ځینې خلک اوس وایي چې دا زما کار نه دی دا د ملا کار دی. زه له تاسو درنو اوریدونکو څخه غواړم چې په خپل دین باندې په سمه توګه پوه شو
محدوده موده معتکف اوسو او بیا د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفر وکړو، په حکمت او نیکې موعظې سره نور د الله د دین خواته راوبلو، خلک د بدیو پرېښودو ته دعوت کړو، هغوی شهادت او د الله په لاره کې د ځان او مال قربانولو ته راوبلی، ټول اسلامي امت د مقام لوړېدو ته راوبلی څو د اسلام پخوانی عزت او درناوی بیرته ترلاسه کړو. د امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خبره په یاد ساتئ چې هغه به ویل هره ودانه سیمه به زر تر زره ورانه شي. ټولو صحابه و کرامو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل ای امیر المؤمنین کله او څنګه؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل هغه مهال چې د هغې سیمې بدکاره کسان د هغې سیمې پر نیکانو باندې برتري پیدا کړي او واکمن شي. نن ورځ ګورئ زموږ ټولنه. همدارنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ګناه په پټه توګه ترسره شي یوازې د هغه ترسره کوونکي ته زیان رسیږي، مګر که په ښکاره توګه ګناه ترسره شي او خلک د هغې د لمنځولو لپاره کوم کار ترسره نه کړي ټول خلک له هغه څخه زیان ویني. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث هم دی چې ما په تېرو خپرونو کې تاسو ته ویلی و لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم. ګاونډي یا ملګري ته په نصیحت کولو کې هڅه وکړي په هغه صورت کې ټولنې ته نصیحت شوی دی. تاسو دا ومنئ چې په دې خبره کې هیڅ مبالغه او افراط شتون نه لري. لازمه ده چې موږ د یو بل په نصیحت لاس پورې کړو ځکه چې په دې طریقې سره نیک اخلاق په ټولنه کې پراختیا مومي. ځکه کله چې تاسو نصیحت وکړئ نو تاسو به دا په ډاګه کړي وي چې د الله رب العزت له دین سره مینه لرئ او څوک چې نصیحت نه کوي دا معلومیږي چې هغه د الله رب العزت له دین سره مینه نه لري. زموږ په ژوند کې نصیحت ډیر ارزښت لري او الله رب العزت نصیحت د ټولنې د ستنو د اصلاح او ټینګښت لپاره وسیله ګرځولې. الله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله رب العزت امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښوونې او اصلاح لپاره رامنځته شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوئ او له بدیو څخه منع کوئ. په دې دلیل چې په نیکیو امر او له بدیو منع کوو یعنی د الله د رضا لپاره یو بل ته نصیحت کوو غوره خلک یو. که دا کار ونه کړو نو بیا الله رب العزت څخه موږ غوره خلک نه یو. نو درنو اوریدونکو د دې ښکاره کېدو لپاره چې په واقعیت کې دینداره یاست باید له نصیحت کولو څخه بې پروایي ونه کړئ. ځکه کله چې تاسو کوم کس یا ډلې ته نصیحت کوئ په واقعیت کې مو د ټولنې د سویې په اصلاح او ښه توب کې کوشش کړی دی. یو بله مهمه مسئله دلته هم شتون لري، هغه دا ده چې ځینې کسان وایي د نصیحت کولو په وخت کې د مسخرې وړ ګرځم، چاته چې نصیحت کوم هغه ما پورې مسخرې کوي، یا په فلاني ځای کې ما نصیحت وکړه خو زما نصیحت چا ونه منه، یا فلانی سړي ته د نصیحت لپاره لاړم هغه زه وشړلم پرې نه ښودلم چې زه نصیحت وکړم. داسې خبرې کول ډیره مایوسي او ناهیلي پیدا کوي. هیڅکله تاسو داسې مه وایئ ځکه چې دغه خبرې د الله رب العزت په وړاندې د منلو دلیلونه نه دي. که دغه ډول وي نو باید څرنګه نصیحت وکړو، څرنګه د الله د رضا د غوښتنو د ادعا رښتینیتوب او سموالی په ثبوت ورسوو او څرنګه د الله د دین په تړاو خپله مینه څرګنده کړو. تاسو خو د انبیاو علیهم الصلاة والسلام مبارک سیرتونه ولولئ. حضرت نوح علیه الصلاة والسلام به سهار راپورته شه خپل قوم ته به نصیحت کوه. د دې پر ځای چې د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام قوم د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام نصیحت ومني، نوح علیه الصلاة والسلام به په کاڼو باندې وویشته.
او په ماښام کې به حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی. نوح علیه الصلاة والسلام به یې د کاڼو نه راوویسته او د هغه زخمونه او د هغه پرهرونه به یې تداوي کول، د هغو درملنه به یې کوله. نوح علیه السلام به د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې ای جبرائیله سبا زما دنده څه ده؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام به ورته وویلې څه دې چې نن کړي دا به سبا هم کوې. تر 9,900 کاله پورې حضرت نوح علیه الصلاة والسلام دا وظیفه مخته وړي، خو هغه مایوسه کیږي نه، هغه نهیلی کیږي نه. که تا چاته نصیحت وکړه هغه ستا نصیحت ونه منه، ته نهیلی کیږه مه، مایوسه کیږه مه. که د چا لپاره نصیحت ته ورغلې هغه ته وشړلې پرې نه ښودلې، مایوسه کیږه مه او د خپل د نصیحت او د تبلیغ کار مه پرېږده. ځکه الله رب العزت په نصیحت کې ګڼ شمېر ثوابونه ایښي دي. که موږ او تاسو د چا په خبره او د چا په مسخرو باندې نصیحت پرېږدو نو د دې لویو ثوابونو نه به ځانونه محروم کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 ډلې کسان دي چې له ټولو مخکې هغوی جنت ته داخلیږي. په دیو کې اول شهید، دویم چا چې پاکلمني په خپل ځان تحمیل کړې ده، دریم چا چې په نیکي سره د الله عبادت کړی او خلکو ته نصیحت کړی دی. تاسو ګورئ څوک چې په نیکي سره د الله رب العزت عبادت کوي او خلکو ته نصیحت کوي، الله رب العزت دا په هغو کسانو کې راولي چې هغوی په لومړي ځل جنت ته داخلیږي. کوم کس چې نورو ته نصیحت کوي د هغې لومړنۍ ډلې په کتار کې ځای لري چې جنت ته داخلیږي. شاید څوک ووایي زه لومړنی کس یم چې د لمانځه ادا کولو لپاره مسجد ته ځم. سمه ده، مګر دغسې کس که د الله د رضا لپاره د نورو په نصیحت لاس پورې نه کړي جنت ته به لومړنی داخلیدونکی نه وي. که 100 وارې جومات ته لاړ شي او منځونه په خپل وخت وکړي چې نورو ته نصیحت ونه کړي نو دا کس به لومړنی داخلیدونکی جنت ته نه وي. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، نصیحت کوونکی د هغه چا په سویه دی چې خپل ځان د الله رب العزت په لاره کې له لاسه ورکړی، یعنې د شهید په سویه دی. نو یو بل ته نصیحت وکړئ او هیڅکله مه ووایئ چې زما نصیحت کول به هیڅ اغیز او بدلون رامنځته نه کړي. په الله قسم ستاسې نصیحت کول به ګټور او اغیزمن واقع شي ولو که 4 یا 5 کاله وروسته وي. که موږ په دې عادت شو چې یو بل ته نصیحت وکړو او د هغه منل هم زموږ په منځ کې رواج شي نو ډاډه اوسئ چې ټولنه به ډیر زر بدله شي. راځئ څوړه یو بل سره په دې روایت کې غور وکړو. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو ملګري وویل له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مې په 3 شیانو بیعت وکړ. اول لمونځ کول، دویم د زکات ورکول، دریم د هر مسلمان نصیحت کول، یعنی هر مسلمان ته نصیحت کول. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وویلې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته ورغلم څو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړم. نو ومې ویلې ای د الله رسوله له تا سره د اسلام د اوامرو تر سره کولو بیعت کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بیعت کې دغه شرط ځای که او وی فرمیل او دا چې هر مسلمان ته نصیحت وکړي. ته خو ما سره د اسلام د مقدس دین د اوامرو د ترسره کولو باندې بیعت کوي، خو د دې ترڅنګ به هر مسلمان ته نصیحت هم کوي. نو نصیحت کول دا د هر مسلمان دنده ده چې د مرګ وخته پورې به یو بل مسلمان ته نصیحت کوي. فکر وکړئ که نن ورځ ما او تا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وړاندې د عرض کړی و چې موږ غواړو له تا سره بیعت وکړو، محمد رسول الله فرمایل په دې شرط له تاسو سره بیعت کوم چې د الله د رضا لپاره نصیحت وکړئ. آیا تاسو دغه شرط منلو؟ آیا تاسو ځان د الله او د هغه د پیغمبر په پیروي کې مسئول ګڼئ؟ هغه پیغمبر چې موږ ته امر کړی څو په خپله دیني او عملي ژوند کې د الله لپاره یو بل ته نصیحت وکړو. هغه جلیل القدر صحابي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه په بیعت کې د نصیحت کولو شرط ځای که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې په الله سوګند د مرګ تر وخته به تاسو ته نصیحت وکړم.
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خبره کې هم فکر وکړئ چې فرمایي کوم بنده چې خپل بادار او مشر ته نصیحت وکړي 2 اجره لري. آیا تاسو پوهیږئ چې د دې خبرې معنا څه ده؟ د دې مفهوم دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا را زده کوي چې باید کم عمره کسان پاخه عمرو کسانو ته نصیحت وکړي او مشران هم کشرانو ته نصیحت وکړي. کمزوري کسان هم دنده لري چې پیاوړو ته نصیحت وکړي، تر دې چې غلام باید د خپل بادار او مشر له نصیحت کولو څخه بې پروا نشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غواړي چې موږ د حق له ښکاره کولو څخه چپ ونه اوسو او تل د خپلو دیني ورونو ته نصیحت وکړو. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما او د هغه څه بیلګه چې الله زه پر هغه ګمارلی یم د هغه سړي په څیر دی چې د دښمن لښکر یې لیدلی دی او د خلکو په منځ کې چیغې وهي چې ما په خپلو سترګو سره لښکر ولید او زه ساتونکی او اخطار ورکوونکی یم چې ستاسو د ژغورنې غوښتونکی یم. نو درنو اوریدونکو له خلکو سره خبرې وکړئ، هغوی ته نصیحت وکړئ. هر کله چې خطا او غلطي ګورئ چوپتیا مه غوره کوئ بلکې هغه ته اخطار ورکړئ او هره غلطي چې تاسو وینئ او کولی شئ د هغه له پیښېدو څخه مخنیوی وکړئ سرغړونکو کسانو ته یادونه وکړئ که په هر ځای کې وي. خپل ګاونډي، خپل قوم او د خپلې کورنۍ کسانو ته په نرمي، باخبري او حکمت سره نصیحت وکړئ څو د ټولنې په وګړو کې بدلون رامنځته شي، ځکه چې په ګډو وډو حالاتو کې د بدلون او وختون رامنځته کول زموږ شرعي دنده ده. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت د دین لپاره لکه څنګه چې دین نصیحت دی نورو ته نصیحت وکړو او په دې لاره کې د الله رب العزت موږ او تاسو ته اخلاص را په برخه کړي. په همدې هیله ګرانو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. آسمان مرتفع المدر لا مکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی. آسمان مرتفع المدر لا مکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی. نازولی هاشمی نبی سلطان دی. وعالم انسانیت لره رهبر. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې باندې هم پوه شئ کوم ملت چې نصیحت کوونکی نه لري ښېګڼې او نیکي یې ترېنه کډه کړې ده. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ویلي دي په کوم ملت کې چې نصیحت کوونکی شتون ونه لري د هغوی په منځ کې خیر او نیکي نشته او کوم امت چې نصیحت ونه مني د خیر په لاره نه دي. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق پر منبر ولاړ و او ویلې الله رب العزت دې هغه څوک د خپلې مهرباني وړ وګرځوي چې ما ته خپل عیبونه راښیي. نو درنو اوریدونکو زه له تاسو څخه غوښتنه لرم که نصیحت هر ډول یا له هره اړخه چې وي او د هر چا لخوا چې وي ومنئ. آیا په واقعیت کې کولی شئ دغه ډول عمل وکړئ؟ که څوک تاسو ته ستاسو عیبونه در اوښي او تاسو ته نصیحت وکړي چې له هغو څخه لرې اوسه، آیا کولی شئ د هغه خبره ومنئ او هغه عیبونه له ځانه لرې کړئ؟ یا دا چې تاسو ته د خپل عیبونه در په ګوته کوي هغه سره جګړه کوئ او هغه ته شکنځلې کوئ؟ نه، د هغه خبره ومنئ او د خپلو د عیبونو په لرې کولو کې هڅانده اوسئ چې عیبونه لرې کړئ. که تاسو د خلکو نصیحت ومنه په ډاډ سره به نور هم ستاسو نصیحت ومني. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي د چا لپاره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله او د هغه د پیغمبر د الله د کتاب د مسلمانانو د رهبرانو او ټولو مسلمانانو لپاره دین نصیحت دی. څرنګه د الله لپاره نصیحت وکړو؟ د الله لپاره نصیحت دا دی چې نورو ته د الله په حکمونو د هغه په درناوي د هغه د امرونو په عملي کولو
د بدیو په پرېښودو د حدودو په اجرا کولو د الله په اطاعت او د هغه د دین په ملاتړ نصیحت وکړو. دا د الله رب العزت لپاره د نصیحت معنا ده. ګورئ چې څرنګه د الدین النصیحه مفهوم موږ ته روښانه شو. ښکاره شو چې ټول دین د مسلمانانو لپاره په یقین سره نصیحت کول او خیر غوښتنه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره نصیحت دا دی چې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ولرو، هغه ته درناوی او ادب وساتو او د هغه له دین سره د هغه له مړینې وروسته مرسته وکړو. د الله رب العزت د کتاب لپاره هم نصیحت کول دا دی چې د هغه کلمې او آیتونه نورو ته نصیحت کړو او هغه خلکو ته ولولو، خپله د هغه په اوامرو او منهیاتو پابند اوسو او نور هم پر هغه باندې عمل ته راوبلو. نو درنو اوریدونکو پاڅېږئ او هغو کسانو ته نصیحت وکړئ چې ستاسو شاوخوا ته دي. خپلې کورنۍ ته، خپل ګاونډیانو ته، خپلو ملګرو ته نصیحت وکړئ او هغوی ته د هغوی غلطي ورپه ګوته کړئ، ځکه چې موږ له هغه امت څخه یو چې نصیحت کول د هغه امت دنده ده. همدارنګه هغه امت چې نصیحت کوونکی نه لري له خیر او نیکي څخه لرې دی. دغه راز هغه امت هم له خیر څخه مخ اړوونکی دی چې نصیحت نه مني. زموږ علماو د نصیحت ځینې شرطونه بیان کړي. لومړی دا چې نصیحت کوونکی باید د هغه څه په اړه چې وایي په صحت او سموالي خبرتیا ولري، څو په خپله خبره کې صداقت او واقعیت ته پیاوړتیا ورکړي. دویم لازمه ده چې نصیحت کوونکی په خپل پاک نیت کې اخلاص ولري او ځان هیڅکله له نورو څخه غوره ونه ګڼي. دریم باید مهرباني او نرمي سره نورو ته نصیحت وکړي. یو فقیه امیر المؤمنین هارون رشید ته ورغی څو هغه ته نصیحت وکړي، مګر دې فقیه له هارون رشید سره په ډیر توند ډول خبرې وکړي، ډېرې تیزې خبرې وکړي او له هغه سره په خبرو کې په څرګنده اوامر او نواهي بیان کړل. هغه نومیالي واکمن هغه ته وویلې ای وروره، آیا ته له موسی څخه غوره یې؟ هغه فقیه ورته وویلې نه. هارون رشید ورته وویلې آیا زه له فرعون څخه ډیر بد یم؟ هغه فقیه ورته وویلې هیڅکله نه. خلیفه وویلې نو دا چې ته له موسی څخه غوره نه یې او زه له فرعون څخه ډیر بد نه یم، نو په دې نه پوهیږې چې الله رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشع. له فرعون سره په نرمه وغږیږه، ښایي چې عبرت واخلي یا ویره او خشوع خپله کړي. نو چاته چې تاسو نصیحت کوئ ډیر په نرمي او په حکمت سره به هغه ته نصیحت کوئ، دا نه چې په خپل نصیحت کې هغوی ته شکنځلې وکړئ یا د هغوی نه کافران جوړ کړئ. نو درنو اوریدونکو زموږ دین دغسې دی او غواړي چې موږ په خبرو او کړو کې ډیر حکمت او لرې لیدنه په پام کې ونیسو. په دې کیسه کې هم غور وکړئ امیر المؤمنین هارون رشید د یو شپون له څنګه څخه تېرېده. هغه شپون چې پوه سړی و او غوښتل چې امیر المؤمنین ته نصیحت وکړي. هغه ته ویلې ای امیر المؤمنینه که تا ته نصیحت وکړم له تا څخه ویرېږم، که تا ته نصیحت ونه کړم پر تا د الله له قهر څخه ویرېږم، او دا چې له تا سره مینه لرم نو زما ویره پر تا له تا څخه له ویرې زیاته ده. له دې مخې تا ته نصیحت کوم. نو بیا هغه شپون هارون رشید ته نصیحت وکړه.